Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all will be good and great. امید کوم چې ټول به روغ جوړ استئ. دې ویډیو کې دې ځل بیا د انګلیسي زده کړه یعنی سوال او جواب یو بل سره خبرې اترې کول څنګه دوه دوستان یو بل سره وګوري یو بل نه سوال او جواب یا حال احوال اخلي یو بل نه پوښتنې کوي یعنی کانورسیشن یعنی گفتگو او خبرې اترې نو لغتونه به کې هم راځي تاسو کوشش وکړئ چې ښه زده کړئ او د پښتو معنا سره هم د تر پایه وګورئ چې تاسو په ښه واضحه پوه شئ په سوال او جواب باندې. Hey Bilal, how are you? Hey بلال how are you بلال څنګه یې هی چې د موږ اکثره دوستانو ته ویو یا همزولو ته ویو ای یا فلان کیه موږ چې کله غږ کوو هلو به لږ ادب دپاره استعمالیږي چې مشران دپاره یې کاري هی بلال how are you بلال څنګه یې I'm fine thank you I'm fine thank you زه ښه یم مننه یا مننه زه ښه یم What are you doing here What are you doing here ته دلته څه کوي What are you doing here ته دلته څه کوي I'm waiting for the bus I'm waiting for the bus زه بس لا انتظار کوم یعنی بس سټاپ کې ولاړ دی او دا ورته انتظار کوي منتظر دی ورته What happened to your car What happened to your car ستا په موټر څه شوي ستا په موټر څه شوي دي یعنی په موټر دې څه شوي چې بس کې روان یې My car is with mechanic My car is with mechanic زما موټر مستری سره دی یا زما موټر موټر جوړول والا سره دی یعنی مستری سره میکانیک چې دی مستری ته ویل کیږي د گاډو مستری ته میکانیک ویل کیږي Oh okay I'm also waiting for the bus Oh okay I'm also waiting for the bus او موږ په پښتو کې مستاده ویو چې خبره وورو ښه زه هم بس لا منتظر یم یعنی زه هم بس لا انتظار کوم منتظر یعنی انتظار ورته وباسم Where are you going Where are you going ته چیرته روان یې اوس دا پوښتنه کوي ته چیرته روان یې I'm going to bazaar I'm going to bazaar زه بازار لازم I'm going to bazaar زه بازار لازم یا I'm going to shopping mall یعنی زه shopping mall ته shopping mall هم بازار ته یا مغازه پلازي ته ویل کیږي صحیح ده What are you doing in bazaar What are you doing in bazaar بازار کې څه کوي What are you doing in bazaar یعنی بازار کې څه کوي I wanted to buy some clothes I wanted to buy some clothes ما غوښتل I wanted یعنی ما غوښتل یا زړه مې کېدو I wanted ما غوښتل to buy some clothes چې لږ کالي واخلم سم یعنی لږ کالي واخلم مقصد دا دی چې زه لاړ شم بازار ته لږه سودا وکړم I thought you are going to office I thought you are going to office I thought ما فکر کو You are going to office چې ته دفتر لځي یا دفتر ته روان یې going to I thought کله چې مونږه ویو چې ما فکر کو یا زما سوچ کې داسې و صحیح ده ما سوچ کې داسې و چې داسې به کې I thought مونږ اکثر هغه څه کارو چې یا مونږ ویو I think زما په خیال او I thought ما فکر کو یعنی تیر past کې راځي I thought I think او I thought دوه یو شی دي خو یو present کې دی I think راځي او past کې تیر شي وخت کې به I thought استعمال I thought ما سوچ کو یا فکر مې کو No I am not going to office No I am not going to office نه زه دفتر لنظم I'm not going زه نظم I'm not going نو د نه به تاسو خپل جمله هم لګولای شئ I'm not going to shopping mall زه نظم د shopping mall ته یعنی بازار ته I'm not going to school I'm not going to work زه سکول ته نظم یا زه work ته کار ته نظم Where were you yesterday به ته پوښتنه کوي Where were you yesterday پرون چیرته وی Where چیرته were یعنی where were you yesterday پرون چیرته وی I was in the hospital I was in the hospital زه په هسپتال کې وم یا زه په شفاخانه کې وم I was زه وم یعنی تیر وخت خبره کوي I was in a hospital زه په هسپتال کې وم
Why? What happened to you? Why? What happened to you? ولې په تا څه شوي وو؟ What happened to you؟ یعنې تیر وخت خبر قدام کوي په تا څه چل شوي وو چې ته هسپتال ته لاړلې. Don't worry. Don't worry. It was just flu. Don't worry. It was just flu. ورخطا کېږه ما. Don't worry. اکثره منګه یو چاته ویو چې ورخطا کېږه ما. Don't worry یا تشویش کې کېږه ما. ټینشن کې کېږه ما. صرف زکام وو. فلو ویل کېږي زکام ته ورخطا کېږه ما صرف زکام وو. Okay. Okay. Try to drink green tea. Okay. Try to drink green tea. ها کوشش کوه چې شین چای څکې یعنی شین چای وڅکه. Try to drink یعنی کوشش کوه try to drink green tea شنه چای وڅکې شین چای وڅکې. Of course I drink couple of cups green tea daily. Of course I drink couple of cups green tea daily. Of course یعنی بالکل یا همدغسې دا بالکل. I drink زه څکم زه څو پیالې شین چای د ورځې څکم. ټکي په ټکي معنی وڅکم. I drink زه څکم couple of cups څو پیالې چې یو څو دانې شي دوه نه زیاتې شي couple of cups یازي. say the couple of cups یو څو پیالې. green tea شنه چای. daily یعنی روزمره روزمره یا روزانه. green tea is very good for the health. green tea is very good for the health. شین چای خو صحت له ډیر ښه دی. شین چای خو صحت له ډیر ښه دی. green tea شنه چای. green tea is very good شنه چای چې ډیره ښه ده for the health صحت دپاره. health یعنی صحت. why don't you come with me? why don't you come with me? ته ما سره ځې نه؟ موږ اکثره خلکو ته وایو که نه راځه ما سره لاړ شه یا ما سره خو نه ځې. why don't you come with me؟ راځه ما سره لاړ شه یا راځه ما سره ولې نه ځې. موږ اکثر څه وایو که نه راځه ما سره ولې نه ځې یعنې بازار ته دعوت کوي راځه ما سره بازار ته لاړ شه. I'm sorry I can't go now. I'm sorry I can't go now. I'm sorry ما ته بخښنه کوه یا وبخه. I can't go now اوس نشم تلی. I cannot go now یا I can't go now اوس نشم تلی یعنی اوس نشم کولی. why you can't go why you can't go ته ولې نشې تلی یعنی څه وجه ده ولې نشې تللی. because I have lots of work in office. because I have lots of work in office ځکه چې ما ته ډیر کار دی دفتر کې یا ما ته آفیس کې ډیر زیات کار دی. because ځکه چې I have ما ته دی lots of work ډیر کارونه دي in office په دفتر کې. نو دوستانو دا وا گفتگو یو لنډه دینه بعد تاسو انشاءالله اوږدې خبرې اترې یعنی کانورسیشن خبرې اترې راولم تر څو تاسو ته ګټه او فایده ته پورته کوي او په سوال او جواب په طریقه باندې پوه شئ. نو د کوم لغاتونه هغه هم تاسو زده کوي او کانورسیشن سره خپل دوست خپل یو یار دوست ګوري هغه تاسو انګلیش پریکټیس کوي تاسو د انګلیش هغه خبرې اترې قوي شي او تکړه شي پکې.